حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې زه تجارتي قافله کې یو علاقې ته تللی وم. دا لا رستنۍ خبره ده، دا د پیدایش نه وروستو خبره ده. پخوانو کتابونو کې د نبی علیه السلام مبارک اوصاف پراته دي، صفتونه پراته دي. په خپله بخاري حدیث دی چې د ما صفتونه په پخوانو کتابونو کې پراته دي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې دا آیتونه د قرآن دی پټی یهودیان یادوي. علماء هغې نه هغه خبرې مرادې دي چې کمې خبرې د پیغمبر علیه السلام په شان کې په پخوانو کتابونو کې راغلي. یو علاقې ته تللی وم تجارتي قافله کې، نو ما نه قافله ګډه وډه شوه. نو ما تپوس وکړه قافله په کومه تلې ده؟ نو چا وی په دې لار نور پسې تلم لار مې غلطه کړه. یال مازدیګرې دی او زم خدای پاکه دا څه شو؟ دا خو ما نه لاره خطا شوه پروردګاره. یو ځنګل باندې ورغلم، چې په ځنګل ورغلم یو رڼا مې ولیده. مې یاره انشاءالله رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای خلک یې ورګه دې له ځان رسو. پخوا به ورته منار وي، موږ ورته مناره وایو. زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کم مناره ورته موږ وایو. دا پخوا په جومات نه وه، دا به خلک په دې کلو کې او په دې بانډو کې به اوسېدل. نو هغې به یو لوړ شی جوړ کړی و، هغې کې به اور بلاو. منار د اور د بلېدو ځای ته وایي، د رڼا ځای، د اور د بلېدو ځای. نو دا به اور سره پاره بلاو. د اور رڼا خو لرې ښکاري چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي. نو قافلې والا به راشي، قافلې به داسې پیاده ګرځېدې، نو څه به ترې والو څه به پرې خرڅ. نو اوس لوړ ځای ته مناره خلک وایي دا منار مې ولید. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه، لکه شپه را باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړي. وی چې ورغلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې، او دې کې باران شروع شو، سیلۍ شوه او شپه را تیاره ده. وی زه ورغلم هغه آبادۍ هغې کې دروازه وه. ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې، او چې دننه کم بواب دی دربانچي دی، هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکو، دا خو نور پرېواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاوېږي. ما وی زه مسافر یم او ګرمي یخني مې شوې ده او باران دی او سیلۍ ده او قافله رانه ګډه وډه شوې ده. مهرباني وکړې خدای خاطر وکړه ما ته ورکولو که چې لږه شپه وکړم سهار به ځم. وایي چې نه قانون زمونږ دا دی چې مونږ چاته ور نه کولاوو. ما وی ګوره زه د مکې یم، قریشي یم، د بیت الله ګاونډي یم. اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي. وی یو سړی راغی چې د ما دا خبره اورېده، نو دا هغه محل نما ځای چې هغه کوم آبادي وه هغې نه داسې ما ته ښکته وکتل. وی ما ته وی چې د کوم ځای مېلمه؟ مې د مکې. څه دې نوم دی؟ مې د ما پلانکې. د کوم قوم یې؟ پلانکې. یا دروانچي ته وی چې ور ورته کوله وکړه، دا خو د مکې ګاونډي دی، دې خلکو احترام پکار. وی دې دننه کړم. وی چې دننه کړم سړی ما ته ګوري را تر غاړه وه او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژنې. زه خو یې نه پېژنم، لکه چې ما پېژنې پېژنګلو غوندې. او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراک مې وکړ او بستره یې راته برابر کړه، اور مور یې راته بل کړه، ګرم شم، کوټه کې یې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي میلمه. لکه سوچ کوم چې دې ستا سړی په ما لکه چې دوکه شوي، زه یې نه پېژنم، په مې د بل ګمان جوړ کړی دی. وایي چې سهار وختي پاڅېدمه، وایي ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت پې کوي. د ټیک سره بیت الله د مخه به قدر کوي. وایي ما ته وایي راځه را پاڅېدم، وایي په هغه ځای کې چکر راکاو. دا د عیسایانو عبادت خانه وه، چرچ، ګرجا، او دی مشر پادري و. وایي ما ته وایي راځه، وایي بویه تلم، یو کوټې ته یې بوتلم، وایي کوټې کې دا وګوره، وی چې مې وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي، د کاڼي بوتان. او بوتانو ته چې ګورم نو ښي طرف ته بوت زما دی، ما والا شکل دی، او میاس کې چې کوم بوت دی نو دا زما دوست دی، محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، دا د هغه دی. او ګس طرف ته چې کوم بوت دی دا مې یو بل ملګری د مکې عمر نوم دی، هغه د هغه دی. خدای پاکه زموږ دا بوتان دوی جوسینګ جوړ کړی دی. دوی مونږ لیدی یو، مونږ بوت خو چې را چا جوړی خو مخامخ به راته ولاړي نو د هغه به جوړی. بوت جوړول اسان کار دی، د
د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو که رنګ کې لږ تبدیلي راشي شکل بدل شو که مخ نارې غټ شي شکل بدل شو دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي دا څه مسله ده خوبي نه طبیعه ده هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي وی دا دې وپېژندل ما وی او دا اخر طرف ته خو ځم دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست دی په مکه کې محمد صلی الله دی وخت کې رسول الله مبارک ته نبوت نه مل او دا اگست طرف ته پیژنې او دام زمونږ ګاونډي رو دوست دی عمر یې نوم دی ټیک دي دا بوتان دا تصویرونه نقشې بلکل ټیک دی وی راځه وی باید ځم کېنولم مې چې دا تاسو مونږ لیدلي یو نه دا نور ملګري تا زمونږ لیدلي دي نه دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼې کې بوتان هغه مونږ لیدلي یو نه نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دي وی د دې دریو کسانو ستا او ستا د دوو ملګرو زمونږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي نقشې پرتې دي نقشې په هغه نقشو صفتونو مونږ دا جوړ کړی دي د مونږ نقشې دا میاس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبر او ته ښي طرف ته مونږ ودرولې ته به یې ړومبې ملګری ړومبې خلیفه به او د اګست طرف ته به یې دویم خلیفه او دویم ملګری به یعنې تاسو وروڼو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بت جوړوي د چا نقشه جوړوي لیدلې کتلې نه بلکې د پیدایش نه مخکې وله جوړوي خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجودي چې د سوتر او د انچ فرق هم پکې نشته رسول الله مبارک له خو الله ډېر لوی شان ورکړی دی حضرت عیسی علیه السلام زیری ورکوي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد زیری در کوم چې مانه پس په یو پیغمبر راځي نوم به احمدي او یوازې دا نه رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هر پیغمبر نه خدای وعده غشتي ده ستا په وخت کې د آخر زمانې پیغمبر راغی ایمان بام پې راوړې مدد به هم کې لوی شان والا شخصیت ته الله پاک دنیای کفر مسلمان کړه الله پاک دا هغه په لاس گمراهی ختم کړه د کفر او د جهالت تیارې خدای پاک ختم کړي هغه خلک چې سرمنې بخوړي هغه خلک چې مردارې بخوړي هغه خلک چې د خپلو خویندو سره به بدعملۍ کولې هغه خلک چې سکو میندو خویندو سره نکاحونه تړلي هغه الله پاک مسلمانان کړل او د پیغمبر مبارک د برکت نه ته الله هغه مخلوق جوړ کړل چې تر قیامته پورې مثال به پیدا نشي صحابه ته خدای جوړ کړل ډاکې به وي تیرې ډاکې لوڼه به جمدی ښخولې دا سیم نه وه لوڼه به یې ټولې جمدی ښخولې او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې بخاري کې راځي ابو داود شریف کې راځي د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې دې کور کې زناکاره ناست که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی داسې جهالت مردارې به خوړې غلې به کولې ډاکې به کولې چې مور سره سړی نکاح کوي خور سره سړی نکاح کوي د دې نه غټ جهالت بل نشته دی لیکن رب العالمین داسې نور راوخیږي او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خورې کړي ګوټ ګوټ ته الله ایمان ورسو شام ته یمن ته کسرا او د هرقل او د روم بادشاهۍ دړې وړې شوې ختمې شوې زنانه او ماشومان په نیغه لار شو ګمراهي ختمه شوه چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر بل به قیامته پورې راځي هم نه نو شان به خدای نه ورکوي یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي یو سفر کې یو سړي ولیدم یو پادري راپسې شو ما ته ودرېږم ناستم یاره ورته یو مهرباني وکړه ستاسو نوم دی مې پلان کې پلار دې څه نوم دی فلان کې عبدالله مې نوم دی پلار نوم مې عثمان نوم کم قوم سره تعلق لري بنو تیم قریشي یاره یو کار وکړه دا رون دې راته لږ وښایه یو ځای کې خېټه راځي بل ځای کې رون راځي دوه روایت دي مې ته ما پرون څه کوي د ما پکې غرض دی مې نه د چا ترونه نه ښیم وی هغه وایي چې نه ما ته به خامخا خلکو یې سپینګیري بوډا دی رون درته غواړي وښایه څه چل دی ما چې رون وخوړه ما پرون یو داغ و
وی ما ته وی ښه یوه خبره واوره ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری دی چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې زمونږ کتابونو کې ګوره د پې رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي حضور پاک خو پرېږده وی خبره زمانه م یېره شوه او ما دا څه وایي او زمانه ډېره زیاته تېره شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله پاک کله نبوت ورکړه نبوت او پیغمبري نو زما دوستو ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه مې زما در باندې ایمان بنا پته و دې خلکو ته نښې خلکو لیدلې وې د راهبانو د پادریانو د نجومیانو کاهنانو پیشنګویۍ لیدلې وې حالات یې لیدلي وو او بیا ابوبکر صدیق وایي ما ته پته وه چې ما څه ملګری دی د ژوند دوست مې دی د خانپوسو نه سره یو ځای لوی شو ژوند کې شاید دروغ ده نه دي ویلي زندګۍ کې د خدای پاک ساتلی دی بلکل منم نبوت مې دی ومنه بې دلیله مې ومنه هسې یو تپوس ته نه کوم چې څه دلیل شته در سره دلیل د وجې ایمان نه ایمان خو مې در باندې راوړه دلیل شته در سره یو شته څه دلیل دی پلانکې علاقه کې چې پادري دی له پرون د پاسه کم تور داغ کتلی و دغه مې دلیل دی دا معجزه درس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لېږه نو په یو غټ شان یې رالیږلی دی لوی شان سره خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلي دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی مختون او زمونږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم ولا کټ کې رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی نوم ولا چا کټ کړی نه په خپله کټ او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی دا ناشنا روایت به هر کیف ورځې پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه نوم یې وله کېښود او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم مور یې وی احمد بخي ټیک شو دواړه به یو ځای کو محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل 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 او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار او د ده نوم یې څنګه خلکو ویل ناشنا نوم دی ورته کېښوده دوی دا دین وسیله مې داسې نوم کېښود محمد څه معنا د صفت لایق ستایلی شوی چې خلک به صفتونه کوي خلک به تعریفات کوي خلک به ښکلا ذکر کوي خلک به علم ذکر کوي خلک به اخلاق ذکر کوي خو چې څومره ښکلي ښکلي صفتونه دي ابره د بیانېږي دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دي او احمد څه معنا دی به هم د خدای حمد وایي د ده به هم صفت کېږي دی به هم صفتونه کوي دی به د الله صفتونه کوي او عقیقه یې وله وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړل لومبی پی ورله مور ورکړی دی او بیا د ابولهب یو وینځه وه صویبه هغې وله پی ورکړل او دغې صویبې ابولهب له زیرې ورکه وی مبارک دی شستا د مړ ورور عبدالله بچی پیدا شو نو ابولهب په خوشحالۍ کې صویبه ازاده کړه وی دته مې ازاده کړه بخاري شریف کې راځي امام بخاري ترجمة الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده وی حضرت عباس وی ما ډېره موده پس دا خپل لور ابولهب په خوب کې ولید مې چې ابولهب څنګه وی چې ستاسو نه جدا شویم ډېر په بد حال یم خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لږ غوندې څوک پی یادوي صوبه یادوي اصل کې سوقیتو لفظ دی نو اوبه هم راځي او پی ټول وخت پکې ویلی شي د ګل په ورځ مې د دواړو ګوتو د میانځ کې لږ د څکلو شی پیدا کېږي او هغه لږ غوندې روم بعتاقتي صویبه ځکه د پیغمبر مبارک په خوشحالۍ کې ما صویبه ازاده کړی دا صویبه چې وه بیا چې رسول الله مبارک حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه هم دا وه او بیا چې رسول الله مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړ او واپس هجرت نه پس راغی
مکه فتح شوه نو د صهیبې تپوس یې وکړو وی صهیبه وګورئ نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده یو یې دوی او یو هغه دواړه مړه دي وی د قوم یې څوک وګورئ که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم خو د قوم یې څوک پیدا نه شو په رسول الله مبارک به ډېر قدر کوو بیا د هغې نه پس الله پاک نبی علیه السلام د حضرت حلیمې په قسمت باندې ورولېږه حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري د تلې مغزیت بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومیټر لري یوه علاقه راځي بنو سعد ورته وایي بیا بنو سعد کې لار تلې ده داسې غرونو کې یو لار تلې ده نو چې کوم ځای کې د نبي علیه السلام مبارک ته د رضاعي مور ده بیبي حلیمې کور اوس خو کور نشته دی د کوټو نښې شته کوټې دي چتونه پې نشته دی داسې 2 3 ګزه د دې د ګټو د کاڼو دیوالونه دي او داسې مخامخ یو ځای دی وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه م ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي اپریشن د سینې شوی نو بیبي حلیمه وایي چې موږ د طائف ښځې لاړو مکې ته دا به بانډو دا ښځې به تلې رواج به ده چې په شعري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه نو هغه به دغه ته لېږله بانډو ته به لېږله رواج و بس دې دپاره به یې لېږلی چې د بانډو ابو هوا خشتۍ دی به ښکلې لوي شي د بانډو عربي خشتۍ ژبه صفی ژبه به زده کړي بل بانډو کې چې دي نو منډې ترړې وایي ماشومان نو فضا ابو هوا خوراک ساگ سبزیانې د ده نشونما به ښه شي به دا قانون نو حضرت حلیمه وایي وی زه او زما خاوند راجو مکې مکرمې ته یو را سره خر یو را سره اوښه وه نو وی موږ ډېر زیات غریبانان وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به زما بچو ډوډۍ پسې جړل خوب به وله نه ورته او زما اوښه کې پی به نو زما سینه کې به هم پی نو ډېر غربت و نو موږ رالو چې دکه چېرته یو ماشوم میلو شي نو تنخوا به راته میلو شي د هغه ماشوم په برکت باندې ماشوم به ساتم ولو پیسې دا به د ماشوم مور پلار به پیسې ورکولې وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو ما ته میلو نه شو وی دا نبي علیه السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پرې رالې چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته نو چا نه قبلاو دې به موږ له سره کړي چې پلار یې نشته وی ما ته چونکې بل ماشوم میلو نه شو نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی دا یو ملغلره یتیم دی وی چې دا ماشوم ما نبي علیه السلام اوچت کړ او دې مې واغېسته وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې وی زما اوښه کې فورا پی پیدا شو او غولاندې د پیو ډکه شوه او چې دې ما خپلې سینې ته واچو وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل چې د دم پې کار وشي او زما چې خپل کم بچی و د هغه هم کار برابر شو او په لاره چې راتلو نو هغه اوښه چې ما به وهله او شلل او قدم به یې ناغېسته هغه اوښه د نورو نه مخکې روانه ده وی ما ته خاوند وایي چې حلیمې یا حلیمه والله لقد اخذت نسمة مبارکه یو مبارک شخصیت ترې راغستی دی ما ورته چې نعم والله قسم په خدای چې خبره دی همدغسې ده دا وی ما ته ملګرو وایي چې حلیمې هماغه زړه وخرېده که بله دی راغېستې مې هماغه ده وایي چې دا خو د تلو نه و هغې طرف نه دې طرف نه خو موږ نه مخکې روانه دا څنګه چل ډېر مبارک ماشوم وایي زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی ما ځان سره بوتل مکې بنو سعد ته ما به لویو او ماشومو وی انصاف پکې دومره او دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کم طرف ته اچولی نو تر اخره پورې هماغه طرف به خوړه که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابه یې نه راښکه ماشوموالي نه وي زما بچي کې انصاف ووایي او خلک حیرانو زما څاروي څاربه شو ما له خدای رزق راکړه زه مالداره شم ډوډۍ پیدا شوه سینه کې پی پیدا شو اوښه کې پی پیدا شو او قحط په دغه زمانه کې په بنو سعد کې نو زما څاروي چې به ماښام رالل نو غولانځې به یې ډکې وې او تشي به یې پړسېدلي وو نو خلکو به خپلو بچو ته وې او غلامانو ته
چې ورشه د حلیمې څاروي وګورئ که نه څنګه نار ځي او ماړه راځي داسې سره تاسو کوم دی څاروي سره وی نارې بوځئ او نارې راولئ نو خلکو به زما څارو سره څاروي یو ځای څارول بیا به هم د خلکو نار راتلل زما به ماړه راتلل ما وی دا د څارو کار نه دی دا د ځای کار نه دی دا زما د دې ماشوم بچي برکت دی دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم بنو سعد کې میله به لګېده نو زه یو ځل لاړم میلې له وی رسول الله مبارک دغې وخت قدمه غشتی دی نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي وی دا نبي علیه السلام ته یې وکتل او وی رامنډی کړی او پیغمبر علیه السلام یې د مټه ونیوه وی خلکه دا ماشوم ملکې ګورې دا به ستاسو د تبع ذریعه ګرځي ستاسو د پلار نیکه د دین د تبع ذریعه به ګرځي دا ماشوم ملکې وی ما زر نبي علیه السلام راوچت کړو سیرین ته مې تا دې خدای مړ کړي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي وی یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی ما یو پادري راغی نو ما ته وی چې د ده څه نوم دی نو جومې وکړه پادري ما وی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا ستا څه دی مې زما بچی دی ستا څه نوم دی ما وی حلیمه ویش د پلار یې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغېست وی ما ته وی که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې امینه وي اوس مې وجه ورته وی چې ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دی راته بدل واغېسته نو شک کې دی واچولم مې ولې دی وجه وی دا که لوی شو که نه چې دا کم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کمې نښې وینم دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه وګرځي ما یې قمقله بېوقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي هلته نشي بندولی 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمې کره تېر کړ 2 کاله پسې راوست مور چې مور نه یې راوسته حلیمې مې په لاره مې سوال کو چې مور ته یې سوال کوم زما خو دې نړی کېږي ځان سره یې واپس بوځه خو قانون به دا و چې 2 کاله به یې پی ورکول زیات پی نه ورکول وی چې رامې وسو اتفاق دا و چې په مکه کې وبا وه ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به نو ما د رسول الله مبارک مور ته ووی چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې نه غواړم یو کال دوی نور مړه وبا د ماشوم نقصاني نه شي او واپس یې بوځه نو یې واپس مې بوت نو د حضرت حلیمې سره تقریبا 4 کاله تېر کړی زه چې طایف ته لاړم بنو سعد ته یو د روژې میاشت شوه او سخته ګرمي وه داسې نور شغلې والې نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې نو ملګرو ته مې راشه وګورئ ملګري خو ناست دي هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې 11 نیمې بجې وې ده په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ایښودی شي او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست شو نو کاڼي هم یخ دي هوا هم یخه ده د انور د ګرمۍ نه هم ګورې نه یو خبر ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه نو یو موقع کې داسې پېښه شوه چې د نبي علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره ګډې چیلۍ سره دې کې د حلیمې بچي وی رامنډی کړې حلیمې پسې اله مورې زموږ قریشي رور خو چا مړ کړ بچي ولې وی بس کسان رالل او وینې و چاړې ورپسې راویستې اله مورې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما منډه کړه چې خدای څه جنجال پېښ شو چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی وجود یې داسې رپېږي وی زه خو پېښ شم وی روچت مې کړه او سینې پورې مې جفت کړه او کور ته مې راوست بچې څه چلو شو وی مور وی ما ته وی مور وی مور زه خو نیم خبر خو دلته ولاړ وم یو 2 کسان راغلل یو کس پکې بل ته وی چې دا هغه کس دی ښه دا غوره دی ښه وی بل ورته وی چې ښه دا غوره انسان روچت کا وی زه یې روچت کړمه وی چې روچت یې کړمه نو چاړې راوویسته وی ما ته وی چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف ته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه رالاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسره
او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه غیره وویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به تې وغورځو زړه یې صفا که د زمزم په اوبو نبی علیہ السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړی اوس بله زمزم وي دې نه علما دا معلومه چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وې نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وي چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشن نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وي زما زړه صفا کړه او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بې مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینمه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ور واړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای که او لاس یې پراخ که نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی ویرېدم وی ډېره ویرېدم یاره دا بچی نه به زما الله یو څوک جوړی اسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي نو بیا خپلې والدې له واپس راوستی دی او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو کله چې دا به راغله نبي علیه السلام به ورته ودرېده صحابه وي ورته وپاڅېد او خپل صادر مبارک به یې ورته خور که او په هغې به یې کېنوله او مورې لفظ خبرې به یې ورسره کول یو صحابي وی یو بوډۍ ښځه راغله رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاڅېد او صادر یې خور که هغه بوډۍ راولېده مټ نه او په صادر یې کېنوله وی ما وی چې دا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په صادر باندې کېني او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاڅېد او دومره لوی عزت یې ونه ورکړه وی چا نه مې تپوس وکړه نو ما ته بیا خلکو وی چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی ډېرې ځای ورته مدینه شریفه کې دفنم د په جنت البقی مقبره کې زه اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښه مې دا د حضرت حلیمې قبر په مدینه شریفه کې او مبارکه حبیبي خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی او د رسول الله مبارک تربیت او د هغه د ماشوموالې خدمت دا الله د حضرت حلیمې سعدیې په قسمت باندې لیکلی ډېر زیات احترام به کو رسول الله مبارک په غزوه او تاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم او په دې علاقه باندې حمله وشوه نو ډېر زیات وینځې او غلامان گرفتار شو نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه را اوس هم خلک عمره کوي نو جعرانې ته ځي نو جعرانه کې ورته تنبوان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان وینځې په هغې کې دیره کړې نو حضور پاک مبارک دا یو صحابي راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم زما خور څه کم ده ما خور خو نشته زه خو د مور او پلار نه یو پیدا وی نه یم خبر خو او وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم الوته ووایه وی تاسو یې راولئ نو دی راوسته رسول الله مبارک ته کېناسته وی ستا څه نوم دی وی ته زما خورې وی یو وی زما کوم ځای خورې وی زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لورې یم تا مونږ کره 4 کاله نه دي تېر کړي تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې تا زما د مور پی نه دي څکلې او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پته ده رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی څه نښه ده ټیک شوه ده خو دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته دونه ما ته پته ده چې ما هلته پی څکلي دي خو ته شیما یې د دې څه نښه ده نو هغې ورته خپل مټ ښکاره کړه وی ما ته ماشومانو لوبې م کولې نو ما نه لږ زیاتې وشو تا سره مې څه زیاتې وکړه سوک مې درکړه نو تا په ما چک ولګو نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دی اوس هم پروت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی بالکل دا زما خور ده زما رضاعي خور ده زما د رضاعي مور لور ده داسې به وکړو دا به مزاده کو او د دې قوم چې څومره ښځې دي ماشومان ځوانان واړه به مزاد
خلک وایي شیما ډېره بختوره وه د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک آزاد کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختور و الله ولا فیصله کړې وه دا نوم یې ورله د مخکې نه منتخب کړی و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد د محمد صلی الله علیه و انا احمد د احمد مې زه بشیره مې زیری ورکوونکی زه نذیره مې یرونکی مې زه ماحي مې کفر به خدای د ما په برکت ختمه کړي یا ایها النبیو انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا موږ ته دنیا ته لېږلې قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې او ګواهي قرآن وایي د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی هغه به وایو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي الله به ورته وایي تاسو ته لم یأتکم تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی هغوی نه ما جاءنا من نذیر موږ له پیغمبر نه دی راغلی لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا نه دی راغلی نو نوح علیہ السلام وہی ما دیتا دین رسول دے گواہ دے سوکتے محمد و امتو صلی اللہ محمد و امت زما گواہ دے نبی علیہ السلام فرمائی تاسو با گویو کہ چی او اللہ دے نوح علیہ السلام پل قوم تا دین رسول دے نو قوم بے دے دروغ جانو تاو گورا دوی کم زے دی گوی کئی نو اللہ با تاسو رتا پوسو کی جی تاسو گوی کے وے تاسو نوح علیہ السلام زمانہ کے وے مگوی نا اللہ مونگ پاگا زمانہ کی نو خطا پا قرآن کی ویلی دی مونگ پاگا وجہ گوی ورکتو تا قرآن کی ویلی دی چی نوح علیہ السلام قوم تا دین رسول دی او بیا با پیغمبر پا خپل قوم گوی کئی علا حل بلغتو ما دین رسول دی پا عرفات پا میدان کے قرار کردی دی چی او دین دی را رسول دی مبشران زیر ورکی مسلمان تا دا جنت او یرئی کافر یرون کے دے دا جہنم او دا عذابنا دا کافر خدای مسلمان